بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جهنم یا دوزخ وپیژنئ. په دې کې شک نشته قدرمنو اوریدونکو چې الله رب العزت جهنم د سرغړونکو کافرانو او منافقانو لپاره تیار کړی، او هغه کسان چې په دنیا کې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي، خپل ټول ژوند په فساد، په منکرات، په فجایو کې تیروي، یا هغه شرک کوي، کافریږي، الله رب العزت به هغه جهنم ته ضرور استوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ورځ چې الله رب العزت جهنم را وبولي، نو جهنم به تناوونه او واګې لري، او 19 ملائکو به د هغه جهنم واګې او تناوونه نیولي وي چې هرې ملکې سره به 80,000 نورې ملکې مرستندویې وي، چې د ټولو شمیر تقریبا 14,000 کیږي. خو دوزخ به لکه شوخ اس د ځان خلاصولو لپاره زورونه وهي، او کله چې ګناهګاران وویني د ځان خلاصولو لپاره به په غضب کې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جهنم مخامخ راشي نو سا به ووهي، سا به یې داسې وي چې یو لوګی او لمبه به ورڅخه جګه او پورته شي، او هغه لمبې به د دوزخیانو په سر باندې راولیږي. بیا به جهنم الله ته سجده وکړي او عرض به وکړي چې ټولې ستاینې او ثناوې هغه الله لره دي چې زه یې د نافرمانه خلکو د سزا لپاره پیدا کړی یم. بیا به ووایي چې الله نن ستا مجرمان زما مخې ته موجود دي، تا خو زه د همدې لپاره پیدا کړی یم، ما ته لږ اجازه خو راکړه چې د دې مجرمانو سره زه ونښلم. له هغه وروسته به یو شور جوړ شي او داسې آوازونه به واورېدله شي لکه د هغه لمبې چې پورته کیږي. الله رب العزت دې موږ ته د جهنم نه نجات راکړي، لکه چې په سورة مرسلات کې الله رب العزت فرمایي انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالات الصفر. الله رب العزت فرمایي بېشکه جهنم به د غټو غټو ودانیو په څېر بڅرې وغورځوي، ګواکه هغه ژیړ اوښان دي. داسې اور به پکې بل وي چې د جګو ودانیو او د قصرونو په شان به هغه اورونه بادوي. په روایاتو کې راځي چې په دغه وخت کې به هیڅ یو نبی او رسول داسې نه وي چې د الله رب العزت له ویرې به هغه نه ریږدي، او له ده سره به دا وام نه وي چې هسې نه دا لمبې زما په سر باندې را پرېوځي. نو چې د نیکانو دا حال وي، نو زموږ د ګناهګارانو حال به هلته څه وي. یا الله ته په خپل فضل او رحم سره موږ ته هدایت وکړه او موږ ته د جهنم نه نجات راکړه. هلته به زړونه چوي، پر سترګو به تیارې وي، د انسانانو زړونه به خولې ته راشي. دا وخت به هیڅ خپلولي پاتې نشي او هر یو به د ځان په غم کې ډوب وي. دا د الله د کلام فیصله ده. الله فرمایي په سورة زخرف کې الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. له نیکانو پرته نور ټول خپلوان به سره دښمنان وګرځي، او الله رب العزت به د دوزخ نوکرانو ته آواز وکړي او داسې به چې ای په دوزخ کې کار کوونکو ملکو د باندې راووځئ. نو په دوزخ کې دننه ملکې چې سرغړونکو ته سزا ورکوي هغه به ټولې بهر راووځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوزخ د هر کار کوونکي ملکې په لاس کې به زنځیرونه او همدارنګه تازینې او تورې جامې وي. د ګناهګارانو غاړو ته به توقونه ور واچوي او په پزو کې به یې زنځیرونه ور واچوي او د تندي د ویښتانو نه به یې رانیسي او جهنم ته به یې اورتیله کوي. دا د الله د کلام فیصله ده، لکه چې الله په سورة طور کې فرمایي یوم یدعون الی نار جهنم دعا. هغه ورځ چې دوزخیان د جهنم اور ته په سخت ټیله کولو سره ورټیله کړی شي او الله یې جهنم ته ګذار کړي. د دې په غاړه کې به توقونه وي، په پزو کې به د اور زنځیران وي، ملکې به د تندي د ویښتانو نه نیسي او جهنم ته به یې ګذاروي.
مجرم خو هسې هم بیول کیږي، ولې د چا چې سپکاوی کیږي هغه به په ټیله او په پورې وهلو سره الله جهنم ته بیایي. الله رب العزت به مجرمان سخت رسوا او ذلیله کړي، دوی به په ټیله ټیله د جهنم غاړې ته ورسوي، آخر به ملکې سرښکته جهنم ته ګذار کړي. کله چې دا خلک الله رب العزت جهنم ته ورټیل وهي، دوزخ به دومره ورته په غوسه وي چې فورا به یې اور باندې راوڅرخیږي. د جهنم اور چې پر هر شي باندې ورشي هغه به لکه زاړه هډونه داسې ټوټه ټوټه کړي، هلته به سخته ولږه وي. دوی به خواړه غواړي خو د زقوم بوټی به هغوی ته ورکول کیږي، ځکه د ګناهګارانو لپاره الله رب العزت زقوم تیار کړي دي. هغه به دومره تریخ او اغزن وي چې د دوی په ستوني کې به ونښلي، بیا به دوی ورپسې اوبه وغواړي، نو داسې ګرمې اوبه به الله دوی ته ورکړي چې د دوی کلمې به ټوټه ټوټه کړي. قدرمنو اوریدونکو، دوزخ تر بدو بدتر ځای دی. هلته په سر د اور سایوان دی، لاندې د اور ټغر هوار دی او جامې هم د اور دي. هلته د اور هتکړۍ او زولنې دي او د اور پوستنو کې بندېدل دي. هلته اوبه شته خو تر اور تودې دي. هغه هم د دوزخیانو د زخمونو خوناب او نوونه چې په سکرو یې د مخ پوست الوزي او کلمې له تنه باسي. هلته خواړه شته خو د زقوم ترخه او ازغن درخته یې چې تر ستوني نه تیریږي. هلته سوری شته خو هغه هم د اور. هلته ژړا او زاری اوریدل کیږي خو جواب یې د کروزونو ګزار او د تل پاته کیدو زیری. هلته د مارانو او لړمانو په چیچلو تسله ورکول کیږي. لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو، هلته غضب تر هر څه زیات دی خو د رحم ذره نشته. هر شی سوځونکی دی او په هر څه کې مرګ دی خو مړینه نشته، او مرګ تر ټولو ستر ارمان دی. هسې مرګ چې روان ناورین پای ته ورسوي خو مرګ نشته. نو راشي چې په دنیا کې د الله رب العزت احکامو او اوامرو ته غاړه کیږو، د الله اوامر ومنو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې عمل وکړو چې الله رب العزت موږ د جهنم نه وساتي، الله موږ جنت ته بوځي. اوس به واورو چې الله رب العزت په خپل کلام کې د جهنم یادونه په کومو ټکو کوي. په سورة بقره کې په 40 آیت کې الله فرمایي: فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. الله وایي نو له هغه اور څخه ځان وژغورئ چې د سون مواد یې انسانان او ډبرې دي. همدارنګه الله رب العزت په سورة تحریم کې په 6 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ای مؤمنانو، تاسو خپل ځانونه او خپل د کورنۍ غړي له هغه اوره وساتئ چې د سون مواد انسانان او ډبرې دي. پر هغه باندې غښتلې تندخویه ملکې مقررې دي چې د خدای له امره سرغړونه نه کوي او د الله رب العزت امر پر ځای کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة لیل کې په 14 آیت کې فرمایي: فانذرتکم نارا تلظی. ما تاسو له یوې لمبې وهونکي اور څخه ویرولی یاست. همدارنګه الله په سورة زمر کې په 14 آیت کې فرمایي: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادي فاتقون. د نافرمانه خلکو لپاره به لاندې باندې د اور سایوان وي. همدا عذاب دی چې الله رب العزت خپل بندگان پرې ویروي چې ای زما بندگانو، تاسو له ما ویره وکړئ او زما نه وویرېږئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة مزمل کې فرمایي: ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا الیما. بېشکه له موږ سره زولنې او اور دی او په ستوني کې بندېدونکي خواړه دي او دردونکی عذاب دی. همدارنګه الله په سورة فرقان کې په 14 آیت کې فرمایي: واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. کله چې دوی لاس تړلي د دوزخ یو تنګ ځای ته وغورځول شي نو هلته به یوازې د مرګ درخواست کوي خو هلته به مرګ نه وي. همدارنګه الله په سورة اعراف کې په 41 آیت کې فرمایي: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین.
دوزخیانو لپاره به لاندې د دوزخ د اور ټغر هوار وي او له پاسه به هم هغه اور ورباندې خپور وي. په صورت زخرف کې په 4 آیت کې الله فرمایي ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، بېشکه چې مجرمان به تل تر تله د دوزخ په عذاب کې پاتې وي. په صورت زخرف کې په 5 آیت کې الله فرمایي لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون، د عذاب به کله هم له دوی څخه سپک نه کړی شي او جهنمیان به همالته ناهیلې پاتې وي. په صورت رحمان کې په 15 آیت کې الله فرمایي یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، پر تاسو یعنی ای انسانانو او پیریانو به د اور لمبې او لوګي راخوشې کړی شي، بیا به تاسو د هغو مقابله ونه کړی شئ. همدارنګه الله په صورت رحمان کې فرمایي یطوفون بینها و بین حمیم آن، دوزخیان به د دوزخ او د هغه د جوش او ګرمو اوبو ترمنځ ګرځي راګرځي، یعنی کله به د جهنم عذاب ورکول کیږي او کله به د جوش اوبو عذاب ورکول کیږي. همدارنګه په صورت انعام کې په 20 آیت کې الله فرمایي ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. الله رب العزت فرمایي ای مخاطبه او ای اوریدونکیه که ته هغه مهال دوی ووینې چې د دوزخ پر غاړه درول شوي وي نو دوی به وایي چې های کاش موږ بیرته دنیا ته وګرځول شو او د الله رب العزت په آیتونو پورې دروغ ونه وایو او موږ له مؤمنانو څخه شو، یعنی ایمان راوړو. په دنیا کې خو دوی د الله رب العزت کلام دروغ ګڼه، په هغه باندې عمل نه کوه او تل لپاره په فساد، په فحشا او په منکراتو کې اخته ول. هلته به دا هیلې کوي خو دا هیلې به د دوی کله هم پوره نشي چې یا الله کاش موږ بیرته دنیا ته بوځې، هلته به ستا آیتونه بیا موږ دروغ نه ګڼو او موږ به د ځان نه مؤمنان جوړوو. الله به ورته وایي چې اخسئوا فیها، تاسې به تلپاتې په دې جهنم کې پراته یئ. همدارنګه په صورت نساء کې په 145 آیت کې الله فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بېشکه منافقان به د جهنم تر ټولو ښکته تلکي وي او ته به د دوی لپاره کوم مرستندوی ونه وینې چې د الله د عذاب نه نجات ورکړي. همدارنګه الله په صورت حجر کې په 44 او 43 آیت کې فرمایي وان جهنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، او بېشکه له دوی ټولو سره د دوزخ ژمنه وعده ده او جهنم 7 دروازې لري چې له دوی څخه د هرې دروازې لپاره ویشلې برخه ده. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې د دنیا په محدود ژوند باندې دوکه نه شو، د الله اوامرو او د الله احکامو ته غاړه کیږو چې الله موږ ته څه وایي، د الله رسول موږ ته څه وایي، علما موږ ته څه وایي، چې دا ومنو چې الله هم د جهنم د اور نه بچ کړي. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو خو هغه د یوې دمې راوځي. پر سختی د سکرات چې ته قایل یې، پر سختی د سکرات چې ته قایل یې، ولې نه کوې ژړا پر ارتقا، نه پوهېږم بیا پر څه کوې خندا، کدی مرگ وزړه ته تیر وي پرشچا، نه پوهېږم بیا پر څه کوې خندا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په صورت کهف کې په 29 آیت کې الله رب العزت فرمایي انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بېشکه موږ ظالمانو ته داسې اور تیار کړی چې د هغه پردې او د هغه دیوالونه به پر دوی راګرځېدلي وي، کله به هم د جهنم نه نشي وتلی. همدارنګه په صورت کهف کې همدارنګه الله رب العزت فرمایي وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، که جهنمیان د اوبو غوښتلو لپاره فریاد وکړي نو په داسې اوبو به یې مرسته وشي چې هغه ویلې شوي مسو یا د تیلو په څیر به وي چې د دوی مخونه به کباب کړي
الله فرمایي چې هغه ډیر ناوړه سکاک دی او دوزخ څومره ناوړه میشځای دی چې څوک هلته یې هغه ډیر بد ځای دی. همدارنګه الله رب العزت په صورت حج کې فرمایي ولهم مقامع من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها ولهم مقامع من حدید كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحریق. یعنی د کفارو د وهلو لپاره اوسپنیز کروزونه دي. کله چې دوی د ډیرې ګرمي او ساتنګي له کبله له دوزخ څخه د وتلو اراده وکړي، الله فرمایي چې بیرته به هغه جهنم ته ورټیل وهل شي او ورته به وویل شي دا سوځونکی عذاب څه کوي. همدارنګه الله فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها. الله فرمایي کفار به ډلې ډلې د دوزخ خواته وشړل شي تر څو چې دوی هلته ورسیږي د دوزخ دروازې به ورته خلاص شي او الله به په جهنم کې گذار کړي. همدارنګه الله فرمایي واذا الجحیم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. او کله چې دوزخ ګرم کړی شي او جنت نږدې کړی شي نو په هغه ورځ به هر څوک په دې پوه شي چې هغه ځان سره څه راوړي وي. همدارنګه الله رب العزت په سورة اسراء کې فرمایي ومن یهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. الله رب العزت فرمایي چې الله د چا لارښودنه وکړي هغه لاره پیدا کوونکی دی او هغه څوک چې الله رب العزت یې بېلارې کړي نو امکان نه لري ای پیغمبره چې ته له هغه پرته د دوی لپاره نور دوستان پیدا کړي او موږ به د قیامت په ورځ دوی پړمخې راپاڅوو په داسې حال کې چې ړانده ګونګیان او کاڼه به وي د دوی میشځای به دوزخ وي. کله هم چې هغه غلی کیږي موږ به تیز اور زیاتوو. یعنی چې کله د جهنم لمبې او اور کمیږي الله رب العزت فرمایي چې موږ به د هغه اور لا پسې زیاتوو. همدارنګه الله فرمایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. او د چپ لاس والا څوک دي؟ د چپ لاس والا یعنی دوزخیان هغه به ګرم باد او سوځونکو اوبو او د تور لوګي په سورو کې وي چې نه به سوړ او نه به راحت ورکوونکي وي. همدارنګه الله فرمایي انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. بشکه من کافرانو ته زنځیرونه غړوندي او لمبو اور تیار کړی دی. همدارنګه الله فرمایي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. امر به وشي چې جهنمیان ونیسئ غاړو ته یې توپونه ور واچوئ بیا یې دوزخ ته وغورځوئ بیا یې په هغو زنځیرونو وتړئ چې د هغه هر یوه حلقه او یا ګزه ده او هغه به ټول د اور وي. لکه چې الله فرمایي زدناهم عذابا فوق العذاب. موږ به دوی ته پر یوه عذاب سربیره بل عذاب اور زیات کړو. همدارنګه الله فرمایي ویسقى من ماء حدید یتجرعه ولا یکاد یسقیه ویأتیه الموت من كل مكان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ. په دوزخ کې به په اور باندې د وینو او د نوونو په څیر اوبه وڅښلی شي چې په غړپ غړپ به یې څکي خو تېرېدل به امکان نه لري او له هرې خوا به ورته مرګ راځي خو عمري به نه. او داسې هم نه ده چې په دې عذاب دې ومري بلکې تر دې به لا سخت عذاب سره دوی مخامخ کیږي. همدارنګه الله فرمایي فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نهار. د کفارو لپاره به د اور جامې پرې کړی شي یعنی په بدن پورې به د جامې په څیر نښتی اور راګرځېدلی وي او د الله په عذاب کې به گرفتاره وي. همدارنګه الله فرمایي ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. بېشکه هغه کسان چې زموږ له آیتونو څخه انکار کړی دی زر دی چې موږ به یې اور ته واچوو. هر کله چې د دوی پوستکي پاخه شي وسوځي موږ به له هغو پرته نور پوستونه ور واغوندو د دې لپاره چې دوی تل تر تله نوي عذاب وڅکي.
پوستکی چې وسوځي الله به هغه ترې لرې کړي، نوی پوستکی به الله ور واغوندي. وما ادراک ما سقر لا تقي ولا تذر لواحة للبشر. الله رسول الله ته چې ته څه خبر یې دوزخ څه شی دی؟ هغه نه پرېږدي او نه یې خوشې کوي، یعنې نه د دوی پر بدن غوښې پرېږدي او نه هم هډونه، او یا دا چې نه دوی وژني او نه یې ژوندي پرېږدي، هغه د دوی پوست له بینه وړي. همدارنګه الله فرمایي ونسوق المجرمین الی جهنم وردا، او موږ به ګناهګاران سخت تږي د دوزخ خواته وشړو. ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. الله فرمایي بېشکه بیا به تاسو ای ګمراهانو، ای دروغ بلونکو، هرومرو د زقوم له ونې خوراک کوونکي یاست، نو له هغې به نسونه ډکوئ، بیا به ورپسې جوش اوبه څکئ او څښاک به مو هم د تږو اوښانو په څیر وي. دا به د قیامت په ورځ د دوی میلمستیا وي. لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون. د دوی به په دوزخ کې د تکلیف د وجې نه شور او آوازونه وي چې د هغو آوازونو له وجې به هیڅ سره نه اوري. همدارنګ الله فرمایي قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. دوزخیان به وایي چې ای زموږ ربه پر موږ خپله بدبختي زوروره شوه، رښتیا هم موږ بېلارې وو. ای زموږ ربه ته مو له دې دوزخه وباسه، که موږ بیا داسې وکړل نو بېشکه موږ به ظالمان یو. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې په جهنم او په دوزخ کې په لعنت ککړ او شړل شوي پاتې شئ او له ما سره خبرې مه کوئ. همدارنګه الله فرمایي وانذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر، او دوی د زحمت او افسوس له هغې ورځې وویروه هغه مهال چې کار پای ته ورسیږي، یعنی حساب کتاب خلاص شي. د مرګ له مړینې وروسته جنتیان او دوزخیان هر یو په خپل دوام ډاډمن شي. همدارنګه الله فرمایي وان منکم الا واردوها كان على ربك حتما مقضیا ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. او له تاسو څخه د هر یو پر دې دوزخ تېرېده نشته، یا د تېرېدو په توګه یا د ولیدو په توګه. دا ژمنه او وعده ستاسو د رب له لورې پخه پرېکړه ده. بیا به موږ پرهیزګار خلکو ته نجات ورکړو او ظالمان به په جهنم کې پړمخې او نسپور وغورځوو. همدارنګه الله به شیطان ته ووایي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. هرومرو به زه له تا یعنې شیطانه او ستا له ټولو پلویانو دوزخ ډک کړم. فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. نو هغه څوک چې سرغړونه یې کړې وي او د دنیا ژوند یې غوره کړی وي په آخرت کې، بېشکه د هغه میز ځای دوزخ دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دنیا کې د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق عمل وکړو، تر څوم چې الله د جهنم نه وساتي او الله رب العزت موږ جنت ته بوځي. نو دا و د جهنم بیان د الله رب العزت د کلام په رڼا کې. نور به هم اورو انشاءالله په هغه په نورو خپرونو کې. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند لم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. د دوزخ لعذابونو چې په خوف یې، د دوزخ لعذابونو چې په خوف یې. ولې نه غواړې په رب سره پناه، نه پوهېږم بیا پر څه کوې خندا. کدی مرگ وزړه ته تیری فرشتہ، نه پوهېږم بیا پر څه کوې خندا.